بسم الله الرحمن الرحیم. په ایکسل کې عمر څنګه محاسبه کولی شو. مثال د ډیټ اف برث دی، د زیږیدلو تاریخ دی 2004 د څلورمې شلم. نو موږ به څنګه معلومو چې تر ننه پورې عمر د دې نفر څومره دی. نو راځو دې دپاره چې دغه عمر معلوم کړو. نو د عمر معلومولو لپاره دلته به راشو. زه به دا کلیر کړم دې ځای نه. را به شو فارمول داسې دی چې ولیکو ایکول ډیټ ډیف به ولیکو. ډیټ ډیف قوس شروع. بیا به راشو دې ځای نه به دغه کم تاریخ چې دی ډیټ اف برث دا به راواخلو. کامه دلته به ورکو ټوډے فنکشن به کار کو. ټوډے دې پسې به قوس بند کو. بیا کامه زه ډبل کوډ ورکو او صرف ورته وایم چې وای ورکو کال د دې نه راواخله ییر کال. دا به قوس پسې بند کو انټر وکړو. چې انټر یې کړو ګورئ 2004 د څلورمې شلم نه چې تر ننه پورې دا عمر یې 20 کاله شو. همداسې به دا به په دې نورو ډرېګ کړو. خپله اتومات تاسې ته عمر شو کوي. ګورئ که چېرته مثال راشو دلته 2000 کال دی د څلورمې 22 نو دا چې دی 23 کاله همداسې د هر یو تاسو ته مکمل عمر ښیي. خو دا چې دی د عیسوي کال له نګاه نه موږ عمر معلوم کړو. که چېرته تاسې وایئ چې غواړو موږ عمر د هجري شمسي کال باندې زموږ استعمالوو، په دې باندې معلوم کړو. د دې دپاره یو طریقه ده، دا به زه تاسې ته وښیم. لومړی راځو ډیسکټاپ ته یو فایل دی د فارسي ټولز په نوم باندې. دا به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې د دې لینک پروت وي. دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. بیا به په دې رایټ کلیک وکړئ چې ډاونلوډ هم کړه او ایکسټراکټ فایل باندې به کلیک وکړئ. چېرته ایکسټراکټ کوئ؟ زه غواړم په ډیسکټاپ باندې. اوکې که دې ځای نه دلته ګوره دا فارسي ټول چې دا راغی. اوس بیرته راځو ایکسل ته. تاسې به راشئ فایل ته، بیا به راشئ اپشنز ته، بیا به راشئ اډنس ته. اډن باندې مو چې کلیک وکړو دلته به راشئ منیج ته او دلته به په ګو باندې کلیک وکړئ. دې ځای نه به راشئ براوز ته. براوز نه وروسته ستاسې فایل په ډیسکټاپ پروت دی. دا به کلیک کړئ او فارسي ټول دا به انتخاب کړئ. اوکې به کړئ. دا به اوکې کړئ. دا مو چې اوکې کړه ګورئ دې سره یو فنکشن راځي M2S او SM2. اوس راځو همدلته زه غواړم دا کلیر کوم. دې ځای دا مې ډیلیټ کړه. صحیح شو. را به شو دلته به زه یو کالم چې دی انزرټ کړم لیفټ سایډ ته. کالم مو اضافه کړ. دلته دا ډیټ اف برث دلته لیکو. دا مو لیکو. ګورئ دلته مونږه دا به فارمټ پینټر راواخلو. په دې باندې مې داسې ډریګ کړو. دلته زه اوس هجري شمسي کال لیکم. مثال یو نفر دی فرضاً په 14/22 د شپږمې په 15 زیږېدلی. صحیح شو. همداسې یو بل نفر مثال 14/90 سلش مثال د 12مې په 5 زیږېدلی. همدارنګه یو نفر 14/80 سلش مثال دا د 9مې په 7 زیږېدلی. همدارنګه 14/45 سلش دا فرضاً د 4مې په 3 زیږېدلی. دلته به یو صفر هم ورکړو 3. همدارنګه مثال یو نفر 14/58 یا 15 د شپږمې په 7 زیږېدلی. همداسې مثال 14/20 د 9مې په 10 زیږېدلی. دا مو ولیکه. مثال دغه زموږ د زیږېدلو تاریخونه شو. لومړی دا اړوو عیسوي تاریخ ته. عیسوي تاریخ ته چې اړوئ اوس مثال دلته عیسوي تاریخ باید موږ ته بیا شو نه شي. خو راځو لومړی دې لپاره ولیکو ایکول. دلته به ولیکئ S2M. دا فنکشن به کار کوي. دې ځای نه به دا تاریخ سلیکټ کړئ انټر به کړئ. ګورئ 1993 د 9مې شپږم تاریخ شو. دا به تاسې ډریګ کړئ په دې نورو باندې.
صحیح شو. اوس دلته چې دی راځو اوس دغه عمر معلوموو. زمونږ اوس د هجري شمسي سره کار نشته، زمونږ کار چې دی دغه عیسوي سره شو. اوس مساوي دلته به ولیکو ډیټ ډیف، او دلته به راشو تاریخ به لیکو کاما ټوډے فنکشن به کار کو، او قوس به پسې بند کو کاما ډبل کوټ وای ډبل کوټ قوس بند انټر. ګورئ دا اوس 30 کلن شو. دې ځای نه به دا ډرېګ کړئ په دې نورو باندې. که چېرته آینده کې تاسو غواړئ، مثال زه غواړم دا فرموله داسې ډرېګ کوم تر دې سایې پورې، دا فرموله هم چې ده داسې ډرېګ کوم. صحیح شو. اوس راځو دغه چې کوم د ډیټا برت دغه کالم دی د عیسوي، دا زه اوس هایډ کوم. ګوره هایډ. اوس مونږ کولی شو چې اتومات مونږ ته څه وکړي، دلته چې دی یو تاریخ لیکي. فرضاً زه لیکم یو نفر دی 1490 او د 15مې په 19 باندې پیدا شوی. انټر یې کوي، اتومات تاته لیکي چې 12 کلن. همدارنګه لیکي مثال 1480 او د 12مې په 15 یو نفر زیږېدلی، تا ته اتومات لیکي 15. نو هغه عیسوي تاریخ چې کوم هغه مونږ هایډ هم کړ. نو په دې طریقې سره مونږ کولی شو چې عمر محاسبه کړو